چې خو خلکو سره ناسته پاسته یعنې ښه فکر لرونکي خلکو سره ناسته پاسته او د هغې خبرې اترې اورېدل دي. دویمه طریقه دا ده په خپل 24 ګنټو کې یو 10 منټه ایستل دي او په یو ګوټ کې ناسته په هغه خلکو باندې سوچ کول دي څوک چې ښه فکر لري او د هغې په ژوند کې اطمینان لټول دي چې شته او که نشته دی. او دریم دا ده چې کوم خلک ګنده سوچ لري د هغې په ژوند باندې سوچ کول دي چې د هغې په ژوند کې پریشاني او بې اطمیناني شته او که نشته دی. زما تاسو دا خواست دی که چېرې تاسو په دې دریو خبرو باندې عمل وکړو زما د خپل رب نه یقین دی انشاءالله العظیم ستاسو په ژوند کې به اطمینان راحت ضرور راځي. او که چېرې تاسو غواړئ چې زموږ د نورو پښتنو په ژوند کې د هم اطمینان او راحت راشي نو زما دا اواز ټولو پښتنو سره شریک کې کیدی شي زما او ستاسو د وجې نه د چا په ژوند کې مینه او محبت اطمینان او راحت راشي. د لوی الله په امان. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي